د ژوند خواږه ملګري او ښه ملګري یو بل ته ښځه او میړه وي. ښځه او میړه چې کله نکاح وتړي نو د ژوند د هر درد هر تکلیف ملګري سي. په پښتنو کې دغه ملګرتیا ډیره کمزوري وي. د ټولنې او کورنۍ دا کوشش وي چې ښځه او میړه په خپل مابین کې مینه پیدا نه کړي، یو په بل ګران نه سي. د پښتنو رواجونه د ښځې او میړه په مابین کې هر وخت دیوال ثابت شوی. نن هم که چیرې میړه د ښځې خونې ته د ماښام پر اذان ورلی بیا پیغورونه یي. که سهار ناوخته له خونې راووتی او خپل بچی هم په غیږ کې و نو بیا د اوس دله ورته ویل کیږي. په پښتنو کې دغه ښځه او میړه خوش نصیبه دي، خوش قسمته دي چې په آخري وخت یو له بل سره ناست دي، یو د بل په درد ځان شریک کوي. موږ یې وینو چې د پښتانه قام ښځه او میړه په آخري عمر په آخري وخت کې هم یو له بله بیل ژوند کوي. په آخري وخت او په آخري عمر کې هم پښتانه ښځه او میړه یو ځای نه سره پرېږدي، او بیا که هم ښځه میړه داسې کوي نو بیا پیغورونه ورکوي.